اول د اسلام کې داسې طالبانو چې سړی به مړ کېده پلار ورونو خپلوانو ته وصیت پې باندې واجب چې تر ثلثه پورې به هغوی ته وصیت کوو چې مال ورکړي دا بیا وروسته منسوخ سوی دی یو دا ده چې دا وصیت به کوي چې مال به لري او بل دا ده چې موسابهي چې کوم مال ده دا به حلال وي دا په ابتدا د اسلام کې طالبانو دا حکم اوس وصیت څنګه ده طالبانو یو سړی مړ کېږي نو په ده باندې وصیت واجب وصیت اوس نشته دا واجب وصیت منسوخ سوی چې اول د اسلام کې خپلوانو ته به وصیت کوي چې ما دومره مال پلان کې ته ورکوي دومره پلان کې ته دومره پلان کې ته دا اوس منسوخ او مستحب ده طالبان مستحب ده بیا هدایه نور بحث هم پې باندې کوي خو دا هلته طالبانو چې دغسې وصیتونه کوي په نفلي شیانو اما که د چا حق در باندې بیا خو واجب ده در باندې بیا به یې کوي فمن بدله که چا بدل که دا وصیت یا وصی بدل که یا شاهد بعد ما سمعه فإنما اسمه گناه دا علی الذین پغ کسانو دا یبدلونه چې بدلوی ان الله سمیع یو سړی راجګ سو طالبانو وصیت یې وکړ چې د ما دومره روپۍ پلان کې ته ورکړې دومره پلان کې دلته یو سړی وصي هغه چاته وایي چې موسی راجګ سي دی وصي وګرځي چې ته د ما په دې مال کې تصرف کوه یا شاهد د شاهدو وصي راجګ سو د وصیت بدل یا یې بیخي لغو وکړ یا یې طالبانو داسې که تغیر یې کړ وصیت یې دته کړی دته یې کړ یا کړی لږ د ډېر که یا کړی ډېرو د لږ که فانما اثمه ګناه د علی الذین پغه کسانو ده یبدلونه ان الله سمیع علیم الله سمیع ده او الله عالم ده طالبانو دلته روح المانی و خبر کړي یو سړی مړ سو د په ژوند کې له چا نه پیسې راخیستې وي اوس مړ سو طالبانو معسر مړ سو مال یې نه درلود چې معسر مړ سو طالبانو شی نسته ده پې باندې شرعا دی مسؤول نه ده او که مالدار مړ سو وصیت یې ونه که خو اولاده باندې هغه خلکو داینینو دعوه وکړه چې موږ په ده باندې پیسې دي ده وصیت نه و کړی هغه ورثه و خو ښه لیدل چې ویې منله چې هغه حقدواري نه کړې طالبانو بیا ګناه په مړي نه ده په چا ده خو دا هلته طالبانو چې دا پیسې ده د حلال کار دپاره راخیستې وي که د حرام کار دپاره راخیستې وي بیا په حرام مال دپاره پیسې راخیستې وي په حرامه لاره یې مصرف کړې وي په دواړو صورتونو کې دته څوک شته یو سړی د په ژوند کې پیسې راخیستې وي په حرامه لاره باندې مصرف کړې وي اوس طالبانو یا معسر مړ سو یا موسر مړ سو دواړو حالتونو کې دته بیا څوک شته ګناه شته